زما لور ورته وایي تا ډول الله هم دې خوشحاله الله یې توفیق درکړي الله هم دې خوشحاله کړه الله یې توفیق درکړي څونه چې تا سره کېدم دونه مې زړه کې نور هم درد پیدا کېږي خو الله دې بس تا ته توفیق دا کیلې دي دا به ماشومانو ته ورکړي زما په مخ ته راشه ورو دلته کښېنه نه راته کښېنه ستړی نه شي دلته کښېنه دا وخوره دا وخوره وخوره دا زما مخکې وخوره ته به سبا د خیره دا ماشومانو ته دا بینچې پاخه کړې دا به شوده وي دا شوده چای به ورته وکړي چای به ورته واچوي دا غوړي دی تا کتخ نه دی کړی ستا به کور کې غوړي نه وي دا غوړي کتخ ورته وکړه دا بوره ده شودې کې ورته واچوه دا د ماشومانو دپاره بسکټ دي دا به ټولو ته ورکړي کوم ماشومان چې دي هغه ټولو ته دا بسکټ ورکړه وخوره دا کیله وخوره ته وخوره نو بل وخوره ته هغه حقیقي افغانۍ ستا همت ته زما 2 لاسې سلام 2 لاسې دا چې ته په دې لاسونو باندې ته همت کې حلاله نفقه دغه ماشومان لپاره ګټې نو زه سلام کوم سلوټ کوم ستا د همت ته ته داسې یو افغانۍ چې په یو پردي وطن کې مسافر پروت خو بیا هم ته همت کې خپل هغه په زیړي ناروغۍ اخته ماشومان زړه سره نیسي خو بیا هم خپل همت کې خښتې اچوي ته په موږ حق لرې زه به درته وایم چې خپل خبره وکړې خښتې وچې ته اچې په خپله خوښې اچې او که نه په زوره در باندې اچې څنګه وایي ما ده ورته ویلي وو چې 2000 دلته دفتر کې مې خبرې کړې ښه بیا څه ټایم چې دې بیانه راکړې که نه راته ښه راکړو نو ماله به وایي چې وایي ته به 3000 به خښته به اچې یعنې هر رنګه چې ته به 3000 بیا چې کوم د هغه کسانو زما چې کوم ملګری و هغه ته مې ویلې ما دا 3000 زه خښته نه شم کولی سخته ده ماشومان مې چې کوم د بیمار دی دې نه شي کولی ما 3000 خښته هېڅ چرم نه شم پوره کولی الله مالک دی ورځ غټ دی او دونه ماشومان دي او کار کوم دا 3000 خښته کولی شي ما دې ساله نه کېږي 3000 نه شي پوره کولی ځکه چې ماشومان دا ماشومان د مړ کوم یا ژوندی دی به چې کوم د ماله هیری نه کوي تا ویل چې ماشومان مې ناروغان دي دا به خیراک یې راته چې موږ یې نه شو اچولی هغې په بدل کې دا خبره وکړه چې مړ کېږي که هر څه کېږي ته به 3000 خښته اچې نو دغسې حالات راغلي زموږ او ستاسو په افغان رور باندې چې ته مړ کېږې که ژوندی پاتې کېږي که زامن دی هر حالات کې دی که بیمار دی او که مړ کېږي خو ما ته به خامخا ته 3000 خښتې د ورځې اچوي دا ورته سوال کوي چې زه 3000 په ماشومانو نه شم اچولی که زه دا زوی مې دی په زیړی اخته دی
همداسې که زه هغه لورګانې کېنم نو لورګانې مې ننکي لاسونه وي که د لورګانو عکاسي وکړم نو زمونږ او ستاسو پښتو د خاطره ډېره شرم خبره ده نو هغه خورګانې چې زمونږ او ستاسو د دین د یوې کلمې خورګانې دي هغه هم لګیا په همغه ننکي لاسونو په هغه تنکي لاسونو باندې خښتې یا توپې ورته اچوي په زیړي ناروغۍ باندې اخته دي او ټیکهدار ورته وایي که دا مړ کېږي او که هر څه کېږي ته به په دې لورګانو وي او که زوی باندې ته به دا 3000 خښته راته اچوي اسماعیل ماما خدای دې راته ژوندی لره زه چې د کلي نه راغلی یم ډېر د درده راغلی یم بیا ستا دغه لاره چې کومه ده یعنې ځنګل کې او ډېر سخته لاره ده چا خبره کور ودان د دغه زمونږ وراره چې ورسره موټرسایکل و نو ډېره غټه لاره ده ما دا لاره داسې نه وه لیدلې چې دا څومره یعنې ځنګل کې مخامخ یو ځای کې داسې هغه و چې لیوان په منډو وو داسې ګیدړ او نور شی نه و خدای ناخواسته که دلته دا موټرسایکل موږ نه پنچر شي شک د ژوند نم دی که نه کېدای شي ژوندي به لاړ شو او که نه داسې یو ماحوله ده نو اسماعیل ماما ستاسو اول قدم کې دا درته وایم چې واړه ماشومان دې څنګه دي ته ګزاره کولګې همدې دغه ګټونه څه وکړو نه دی چې دا رنګونه یې زیړ دي هغه ما چې درته ویلي که نه چې زیړې تکلیف یې اوس هم دا زیړی کم یو لري دا هلک هم زیړ دا هم زیړ دی هغه بد دی نه دی هغه هم زیړ دی هغه هلک هم زیړ دی ټول یې زړې دا زیړی ښه شوی نه دی تا تداوي ولې نه کوي څه دوای مې ډېره وکړې یا دغسې دا خلک وایي چې دغه تر څو دا خښته کار کوه دوی نه ودانې وځي نو ګرانو لیدونکو اسماعیل ماما هغه سړی دی چې 2 میاشتې مخکې ما ویډیو اخیستی دغه رور چې ورسره هم و هغه خښتو سره چې کوم یو ناست و د دې حساب چې کوم یو دی دا هم بیچاره رنګ نه زیړ دی یعنې د دې هم زیړی تکلیف لري د بیلیروبین سویه اوچته ده همداسې دغه ماشوم چې کوم یو تاسو ګورئ د اسماعیل ماما مشری زوی دی چې دا هم زیړی دی همداسې لورګانې دي هغه هم په زیړي باندې مبتلا دي اسماعیل ماما ما اورېدلي دی چې په تا باندې غریبۍ دونه زور کړی دی چې ته خپل لورګانې خرڅوي داسې ولې داسې کومه مجبوري ده چې ته دې ته مجبور کړی چې ته یاد دی قرض نه خلاصه شو چې دا ماشومان هم خرابېږي لګیا دی نور وړه ماشومان هم دغه خرابېږي لګیا دی که نه ولې دا خلک علاج درته نه کوي چې درته ویسي ماشومان داسې چېرته کوي چې پیسې نه در سره چېرته دغه یعنې کېږي یعنې پیسې غواړي ډېر دی قرض در باندې ډېر دی وایي چې ته علاج د دې ومو که دې خپله ښه کېږي په خښتو کې نه ښه کېږي که نه داسې چېرته ښه کېږي دی له ګرځېدل غواړي د اسماعیل ماما چې کوم یو دی کله کله بلکل د چا خبره عصبي شي د خپل د ناخوالو د لیدنو دغه د ماشومان د درد له وجې نه تر دې اندازه د دې زړه هم راډک شي حتی تر دې اندازې پورې چې د فشار تکلیف هم لري چې د دې ژبه هم ورسره بندېږي لکه تاسو خپله ګورئ چې اسماعیل ماما چې کوم یو دی دا خپله خبرې هم نشي کولی سئ خو دا دې ته مجبور کړی دی چې په دغه سپین ږیري ځان باندې به خښتې ورته اچوي او دا کوم قرض چې دی ورباندې لري او په دې باندې چې کوم قرض دی دا به ختموي په هر حال کې به یې په همدغه سپین ږیري ځان باندې به دا خښتې اچوي او دا قرض به دې ځینې ختموي اسماعیل ماما باندې جمله 8 لکه روپۍ وي چې یو 3 میاشتې مخکې مونږ یادونه کړې خو اوس قدم کې دا وایي چې زه د خپل قرض نه خبر نه یم 3 لکه 4 لکه وایي کله 15 لکه وایي د پیسو مقدار معلوم نه دی زه خبر شوی یم اسماعیل ماما تاسو مالګې سره ډوډۍ خوړلې وه مالګې سره خو کله سبزي دی کله روټۍ کله نه ماشومان درته نه ژاړي ماشومان غریبانان څه وکړي ژاړي به که نه درته وایي به چې دا کتخ راوړه یا شوده راوړه چای راوړه دا خو خود وکړئ نو دغه ماشومان چېرته دغه کېږي ژاړي که نه
زړه خو به دې ورته خفه کېږي که نه زړه مې خو داسې خفه کېږي چې وایم چې یا الله چې ځمکې باندې هغه شی نه خو دا حالات دنیا راغلي اسماعیل ماما دا چې ماشوم نه دي لیدلي دغه نور بډایانې کې څرنګه زما باندې دې بډای کې څرنګه ته اوس دومره دلته د بېلف خبره مې درته وکړه تا ویل چې دا نه کوم په دې خاطر چې الله راته ګوري زه به په دې مټو باندې کار کوم او زه به دا ختموم خدای ناخسته که په دې بیمارۍ کې دا کوم زوی دې مړ شي بیا به څه کوې زوی نه مخکې خو خدای پاک چې کوم نظامونه نه مخکې خو ما خلاص کړي چې خپل سترګو باندې دا مړ به خو ونه وینم هغه وړوکی لور مې هغه چې کوم دی هغه اوس ماماګانو بوتلی دلته قسم دی چې کوم ټایم چې ما پاسولې که نه کټ خواله به تلم ما به ژړا کولې یا الله مجبوره یم چې نه پاسوم باید دا ماشومان هم ورته وایي چې دی موږ له تحفه جوړولې داسې تګ زیړه وه داسې به مال ورکولې ویلې که نه چې ژړا باندې تلم مال یوه ورځ به داسې چې دا به مړ پراته یې زه به ورته جوګه ورته ویم چې بچیه پاسه دا به مړ پراته محله مې مجبوره ومه بچیه پوه شوې داسې مجبوره ومه چې هغه ماشوم حالت تلم ما یوه ورځ دی چې دا به مړ پراته وي زه به پاسوم دا به مړ پراته وي الله پاک یو باڼه شانتې جوړه کړې هغه ماماګانو ځان سره بوتل هلته دوا یې وکړې هلته سره دې ورسره تاسو حوصله وساتئ الله تعالی به هر څه ښه کړي بس الله دغه جوړ کړی دی الله مې هم خلاصی دی او چې دا هلک چې مې دا وګوره څنګه پروت دی دې نه هغه وړوکی هلک دی هغه هم داسې زړی دی اول راته چې کوم دی شاکر دا معلوم د دې سره موږ کار کړی 2,000 3,000 4,000 موږ هخته کړی د دوی له پوه شوې اوس چې کوم د دې بیمارانو دی داسې خرابه کړې چې دې کې ساه نشته نو څه کار به وکړي چې ساه کې سړی کار کوي که نه